شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. پاک دی هغه چې یوش پي خپل بنده بوتلو د مسجد حرام نه هغه لري جمعات مسجد اقصا ته چې داغه د خواوشه علاقې لا هغه ډیر برکت ور کړی دی د پاره د دې چې هغه تخپل س نخي ور اوخی. په حقیقت کې هم هغه دی چې هر څه اوریدونکو دی او هر څه لیدونکو دی. مونږ د دین مخکې موسی علی السلام لا کتاب ور کړی وو او هغه مو د بنی اسرائیل د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړی و. د دې خبرې د تاکید سره چې زمانه بغیر بل څو خپل وکیل ما جوړوي. تاسو د هغه خلکو اولاد یې چې مونږه د نوح علی السلام سره په کشته کې سوار کړی وو او نوح علی السلام یو شکرګزار بنده وو. بیا مونږه په خپل کتاب کې بنی اسرائیل ته د دې خبرې خبرداري هم ورکړې وو چې تاسو به دوه ځله پزمک کې لوی فساد راپورته کوي او لوی سرکشي به کوي. اخر دا چې کله پاغه دوانو کې د ډومبۍ سرکشي موقع راغلا نو اے بنی اسرائیل مونږه ستاسو مقابله ته خپل داسي بندگان راپورته کړل چې هغوی ډېر زورور وو او ستاسو ملک ته درننوتل او هر طرف ته خوارو شو. دا یو وعده وا چې خامخا به پوره کېدله. د دین رستو مونږه تاسو له پاغوي باندې د غلبې موقع درکړه او تاسو امداد مو په مالونو او په اولاد سره وکړو او تاسو مو د اول نه زیات کړی. ګورئ تاسو نیکی وکړه نو هم تاسو د پاره خوا او بدی مو وکړه نو هغه تاسو د خپل ذات د پاره بدی ثابت شوه. بیا چې کله د دویمي واده وخت راغې نو مونږ در باندې نور دشمنان مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو د مخونو ګونې ورانې کړي او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوزي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتی وو او چې په کم سیز باندې داغوی لاس ولګي هغه تباہ کړي. دې شي چې اوس تاسو رب پتا سو باندې رحم وکړي. لیکن کو تاسو بیا خپل په خوانه طریقه شروع کړه نو مونږ به هم بیا خپل سزا شروع کړو او د نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږ دوزخ یو قید خانه جوړ کړی دا. حقیقت دا دی چې دا قران هغه لار خي چې هغه بالکل نیغه ده. کم خلک چې د اومني او ښه عمل شروع کړي هغه ته دا زیره ورکوي چې دا غوي د پاره لوی اجر دی او کم خلک چې اخرت اونمني هغه ته دا خبر ورکوي چې دا غوي د پاره مونږه دردناک عذاب ساتلې دي. انسان شر داسې غواړي لکه څنګه چې خیر غختل پکار دی. انسان ډیر تلوار کونکي دی. ګورئ مونږ د شپې او د ورځې نه دوه نخي جوړې کړې دي. د شپې نخمو به رڼا جوړ کړه او د ورځې نخمو روخانه جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ شئ او د میاشتې او د کال حساب معلوم کړئ شئ. دغه شان مونږه هر سیز جدا جدا سرګند کړي دي. د هر انسان قسمت مونږه دغه په خپل غاړه کې ځوړن کړي دي او د قیامت په ورځ با مونږه داغه د پاره یو خط راوباسو چې هغه به د غوړېدلې کتاب په شان وویني. اول ولا عمل نامه خپل نن ته د خپل حساب کولو د پاره په خپل کافیه. څوک چې په نیغلار روان شي نو دا داغه د خپل ځان د پاره فائدہ مند ده او څوک چې بیلار شي نو داغه د بیلاری کې دو وبال هم پاغه باندې دي. هیڅ یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي او مونږه عذاب ورکون کې نه یو تر سوچ مونږه خلکو ته د حق او د باطل په منځ کې د فرق خودلو د پاره یو پیغمبر اونلېګو. کله چې مونږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو مونږه د هغه کلی خوشاله خلکو ته حکم وکړو او هغوی په هغه کلی کې نافرمانی شروع کړي. پس داغه په هغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږ یې تباہ کوو. وګورئ څومره نسلونه د نوح علیہ السلام نه وروسته زمون په حکم سره هلاک شول. ستارب د خپل بندگانو د ګناهونو نه پورا خبر دی او هر سویني. څوک چې د دنیا خواهشمند وي هغه لا هم دلته مونږه ورکوو. هر هغه څه چې چاله ورکول غواړو بیا داغه په قسمت کې دوزخ لیکو چې هغه لبا تپ ورکوي په دا حال کې چې هغه با ملامت وي او د رحمت نه با محروم وي. او څوک چې د آخرت خواهشمند وي او داغه د پاره هغه سي کوشش کوي لکه څنګه چې داغه د پاره کوشش کول پکار دي او وی هغه مؤمن
نو د داسې هر سړي کوشش با مشکور وي. دوی لهم او هغوی لهم دوانو ډلو لا مونږه په دنیا کې د ژوند سامان ورکوو. دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب بخشش لره بندون کې هیڅوک نشته. خو وګورئ په دنیا کې مونږه یوې ډلې لا په بل ډله باندې څنګه فضیلت ورکړې دی او په آخرت کې با داغوی درجه نور هم زیاتی وي او داغوی فضیلت با نور هم زیات وي. ته د الله سره بل څوک معبود مجوړوا کنه نو ملامتا او بے مددگار به ناس پاتې شي. ستا رب فیصله کړی دا چې تاسو د هیڅ عبادت مکوئ مگر صرف داغو کوئ. د مور او پلار سره خسلوک کوئ. کستا سره پاغوي کې یو یا دوانه بډاوالی ته ورسی نو اف قدر لورته هم موایا او مو ورته رد جواب ورکوا بلکې په ډېر ادب سره ورته خبره کوا او په نرمۍ او په رحم سره داغوی مخ ته ټیټ اوسا او دعا کوا چې پروردګارا په دوی باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه دوی په وړ کوالی کې په مینه سره پاللې وم. تاسو رب خپې جنې چې تاسو په ځلونو کې سدي کو تاسو صالحان جوړ شوي نو هغه داغ ټول خلکو د پاره بخون کې دي چې هغوی د خپل ګناه نه په خبرې دو سره بندګۍ ته واپس راشي. رشتہ دار ته خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا خپل حق. فضل خرچ مکوا بشکا فضل خرچ خلق د شیطان رونه دي او شیطان د خپل رب ناشکر دی. کچریته دا غوینا یعنی د حاجتمندو رشتہ دارانو مسکینانو او مسافرونو څنګه کوي په دی وجہ چې اوسلا ته د الله هغه رحمت تلاش کوي چې د کم ته امیدوار یې نو هغوی لا نرم جواب ورکړه. ما خپل لاس په سټ پوری تړه او مې بیخي خور پرېږده حسینا چې بیا ملامته او عاجزه پاتې شي. بشکا ستا رب چې د چا د پاره غواړي هغلا رزق فراخه ورکوي او چې د چا د پاره غواړي هغلا رزق تنګوي. هغه د خپل بندگان نه خبر دی او هغوی ویني. خپل اولاد د غریبۍ د وجنه موجنه مونږ به هغوی له هم رزق ورکو او تاسو له هم. په حقیقت کې داغوی قتل یو لوی خطا کار دی. د زنا خواله مورځي هغه ډیر خراب کار دی او ډیر خراب لار ده. هغه نفس موجنه کم چې الله حرام کړی دی خو په حق سره او څوک چې په ظلم سره قتل کړي شوی وي داغه ولیتا مونږه د قصاص د مطالبه حق ور کړی دی. نو پکار دی چې هغه په قتل کې د حد نه و نوړي داغه مدد به وکړي شي او د یتیم مال تمنځ دی کېږي خو په خطر طریقې سره تر دې چې هغه خپل ځواني ته ورسي. د واده پابندي کوي. بشکا د واده په حق لبستا سنت ته پوس کیږي. پیمانه چې ورکوي نو پوره ډکه پیمانه ورکوي او چې تول کوي نو په صحیح تل تول کوي. دا ښه طریقه ده او د انجام په لحاظ سره هم دا بهتره ده. د یو داسې سیس پیروي مکوا چې داغه ته علم نوي. یقینا چې غوږ سترګي او زړه د دې ټولو نه به تپوس کیږي. پزمک باندې په غرور سره مګرزا ته نظم کښلول شي او نه د غرونو اوچتوالي تر رسیدې شي. په دې کارونو کې د هر یو کار خراب اړخ ستاد رب پنځ ناخوخه دی. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستاد رب پتا باندې وਹੀ کړی دي. وګوره د الله سره بل معبود مجوړوا کنه نو تبا دوزخ ته غورځول شي چې ملامت به او د هر خیر نه با محروم یې. څنګه عجیب خبره ده چې تاسو رب کو تاسو لزامن درکړل او په خپل د خپل ځان د پاره فرښتې لونه کړې. ډېر درو خبره ده کوم چې تاسو د خلون راو باسي. مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه په هکړل د پاره د دې چې عبرت حاصل کړي خو هغوی د حق نه نور هم زیات لري تختی. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا که د الله سره نور خدایان هم وي لکه څنګه چې دا خلق وایي نو هغوی به د عرش د مالک مقام ته د رسیدلو کوشش ضرور کوله. پاک دی هغه او ډیر اوچت او برتر دی د هغه خبرونه چې کمی دا خلق کوي. د هغه پاکي خو وو اسمانونه او زمکا او هغه ټول سيزونه کم چې پزمکا او اسمان کې دي بیانوي. یو سیز داسې نشته چې داغه د هم سره داغه تسبیح نه بیانوي
خو تاسو د هغوی په تسبیح نه پوهیږئ حقیقت داده چې هغه ډیر صبرناک او بخښونکی دی کله چې تو قران ولې نو مونږه ستا او دغه خلکو ترمنځ چې هغه په آخرت ایمان نه راوړي یو پرده جوړو او دغه په ځړونو باندې داسې غلاف جوړو چې هغه بیا پس پوهیږي نه او دغه په وګونو کې درنواله پیدا کوو او کله چې تو په قران کې یوازې د خپل رب ذکر کوي نو هغه په نفرت سره مخ اړوي مونږ ته معلومه ده چې کله هغه ستا خبرو ته وګ دی نو په اصل کې هغه سو اوري او کله چې په خپل کې د یو بل سره د وګ خبري کوي نو چې هغه سو وایي دا ظالمان په خپل کې وایي چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پر شوی دی او تاسو ورپسې روان یې وګوره څنګه خبرې دي چې دا خلک پتا پوری جوړوي دوی بیلاری شوی دي دوی تلار نه ملاويږي دوی وای کله چې مونږه تشاډو کی او خاوري شو نو آیا مونږ به بیا د نوی سرنا دوباره ژوند را پاسول کیګو دوی ته وایا تاسو کو کانی یا اوسپن هم شي یا د دین هم زیات سخت سبل سید شي چې داغه ژوند کېدل تاسو په خیال کې ګران وي بیا به هم تاسو ضرور را پاسئ هغوی به خامخا تپوس کوي چې څوک دی هغه چې موږ به د ژوند طرف ته واپس راولي په جواب کې ورته وایا هم هغه چې اول ځلی تاسو پیدا کړی هغوی به سر خوځوي او تپوس وکوي خنو دا به کله وي ورته وایا سو عجیب نه ده چې هغه وخت ډیر نږدې راغلی وي په کوم ورځ چې هغه تاسو ته आवाज وکړي نو تاسو به داغه حمد او ثنا وای او داغه د आवाज په جواب کې به راوځي او تاسو ګمان به په هغه وخت کې داوي چې مونږه بس لږ سات په دې حالت کې پراتو وو او اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایا چې د خلینا هغه خبره راوباسي چې هغه ډیره بهتره وي په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دشمن دی ستاسو رب ستاسو د حال نه زیات خبر دی کو هغه اوغاړي نو پتا سو به رحم وکړي او کو اوغاړي نو تاسو لبا عذاب درکړي او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ته د حوالدار په حیثیت نه لګلې ستارب د زمکی او د اسمانونو مخلوق خپې جنې مونږه زینو پیغمبرانو لا د زینو نه زیاتی مرتبه ورکړي او خاص مونږه داوود علیہ السلام لا زبور ورکړي وو دوی ته وایا راو بلای هغه معبودان چې تاسو یې د الله نه بغیر د ځان د پاره کارساز غنئ هغه څه تکلیف نستاسو نه لري کول شي او نه بدلول شي چې څوک رابلی هغه خو پخپلا خپل رب ته د نزدېکت وسیله لټوي چې څوک به هغه ته د ټولو نه زیات نږدې شي او هغه داغه د رحمت امیدوار دي او داغه د عذاب نه یریدون کی دي حقیقت دا ده چې ستا د رب عذاب د یریدو لایق او یو کله داسې نشته چې هغه مونږه د قیامت د مخ کې هلاک نکړو یا ورله سخت عذاب ور نکړو دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دی او مونږه د نخوراله ګلونه هیڅ سیز نه ومنه کړي لیکن د خبرې چې د دوی نه مخکینو خلکو دروغ غنل دي وګوره سمودیانو لمونږه خکارا او خبر کړه او هغوی پاغه باندې ظلم وکړو مونږه خو نخي د دې غرض د پاره را لېګو چې خلک هغه وویني او ويریږي یاد کړه اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه تا ته ویلی وو چې ستا رب دا خلک په ګیره کې اغستلی دي او دا څه چې مونږه تا ته اوس خو دلی دي دا او هغه ونه چې په هغه باندې په قران کې لعنت شوی دی دا مونږه د دې خلکو د پاره بس یو فتنه جوړه کړی دا مونږه د خلکو لا بیا خبرداري ورکو لیکن هر خبرداري د دوی په سرکشي کې زیاتواله راولي او یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړه نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس اونکړه هغه وویل آیا زه هغه چاته سجده وکړم چې هغه ته د خټینه جوړ کړي دي بیا هغه وویل لکه وګوره آیا د دې قابل وو چې تا دلا په ما باندې فضیلت ورکړو کتا مالا د قیامت د ورځې پوری مهلت راکړو نزبا د ټول نسل د بیخ نه راو باسم بس لخ خلق برانه پاتې شي الله او فرمایل خدا
تزا پدوی کې چې هر چا ستا پیروي وکړه نو ستا سره دا غوي ټول د پاره دوزخ پوره بدله ده چې هر څوک په خپل دعوت سره دوکه کولای شي نو هغه دوکه کړه پاغوي باندې خپل سوارو او پیاده ور اوخه جواب په مال او په اولاد کې داغوي سره شریک شه او هغوی د وادو په جال کې راګیر کړه او د شیطان واده د دوکې نه سیوا بل هیڅ نه دی یقین لرا چې زما په بندگانو با تا ته هیڅ غلبه حاصل نه وي او د توکل د پاره ستا رب کافی دی ستاسو حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسو کشته چلوي د پاره د دې چې تاسو دغه فضل تلاش کړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال باندې ډېر مهربان دی کله چې په سمندر کې په تاسو باندې مصیبت راشي نو خاص دغه یو نه بغیر چې تاسو نور هر چاته आवाज کوي هغه ټول ورک شي خو هر کله چې هغه تاسو بچ کړي او وچ تمو ورسوي نو تاسو داغونه مخ اړوي انسان واقعي ډېر ناشکر دی خنو ګنی تاسو د دې خبرې نه بالکل نه یریږئ چې کو الله مو په وچ باندې پزمکه کې ورننه باسي یا په تاسو باندې کانی ورون کې طوفان راولي او تاسو څوک حمایت بیا اونمومای چې داغونه مو بچ کړي او آیا ګنی تاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کو الله مو بیا په سو وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په وجہ په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولي او ډوب مکړي او تاسو ته هیڅوک داسې میلاو نشي چې داغونه تاسو د دې انجام ته پوسوکړي شي دا خو زمونږه مهرباني ده چې مونږه د آدم اولاد لا عزت ورکړو او هغوی لمو په وچا او په بو کې سورلې ورکړي او هغوی لمو د پاکو سيزونو نه رزق ورکړو او په خپل ډېرو مخلوقات باندې مو ورلخکاره فوقیت ورکړو بیا خیال وکړه د هغه ورځي چې مونږ به د انسانانو هر ډله داغوی د پېښوا سره راو غواړو په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته خپل عملنامه په خیلاس کې ورکړې شو نو هغه به خپل عملنامه لولي او په هغه باندې به د زره هم رضایت نه کیږي او څوک چې په دې دنیا کې وډوند اوسېدو هغه به په آخرت کې هم وډوندوي بلکې په لار مندو کې به دړندو نه هم زیات ناکام وي او اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو په دې خبره کې ډېر کوشش کړي دي چې تا په فتنه کې واچوي او د هغه وحینه تا واړوي کوم چې مونږه تا ته درلېګلې ده د پاره د دې چې ته زمون په نوم باندې د خپل طرف نه د دروغ سو خبره جوړ کړي او کچری تا داسې کړي وي نو هغوی به ضرور خپل دوست کړي وي او کچری مونږه ته مضبوط نوې ساتلې نږدې وا چې ته داغوی طرف ته سنسو ټټ شوي وي لیکن کو تا داسې کړي وي نو مونږ به تا ته په دنیا کې هم د دوچند عذاب مزه درخودلې وي او په آخرت کې هم بیا بدی زمون په مقابله کې هیڅ مددگار نه موندو او دا خلک دې خبرې ته هم تیار ناس دي چې ستاخ په د دې ځمکنه وباسي او تا د دې ځاینا بهر وشړي لیکن کو دوی داسې وکړل نستانه رستبا دوی په خپل دلته د زیات وخت لپاره پاتې نشي دا زمونږ د کار مستقله طریقه ده چې د هغه ټولو رسولانو په حق لمو استعمال کړی دا کم چې مونږه ستانه مخکلي غلیو او زمونږ د کار په طریقه کې با ته هیڅ بدلون بیا نه مومې منځ قائموا دنور د زوال نواخلا د شپې د تیارې پوری او د سحر د قران هم پابندي کوا ځکه چې د سحر قران مشهود وی او د شپې تهجد کوا دا ستاده پر نفل دی قریب ده چې ستا رب تا مقام محمود ته ورسوي او دعا کوا چې پروردګارا ما چې هر ځای ته بوزه د صدق سره می بوزا او د هر ځای نه می چې وباسه نو د صدق سره می وباسا او د خپل طرف نه یو اقتدار زما مددگار کړه او اعلان وکړه چې حق راغې او باطل ختم شو بشکا باطل خود ختمېدو سیز دی مونږ د دې قران د نزول په سلسله کې هغه سنازلو چې د منونکو د پاره خو شفا او رحمت دی لیکن د ظالمانو د پاره نور سنا بس خساره زیاتوي د انسان حال داده چې کله ورلا مونږه نعمت ورکوو نو هغه سرکشي کوي او مخړوي او چې لګ مصیبت وررسي نو نا امید کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایا چې هر څوک په خپل طریقه باندې عمل کوي اوس دا ستاسو رب ته خمالومه ده چې په نه غلار څوک دی
اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق ستانه د روح په حق له تپوس کوي ورته وایا دا روح زما د رب په حکم سره راضي خو تاسو د علم نه ډیره کمه حصہ مونډلی ده او اے نبی صلی الله علیه وسلم کومګه اوغاړو نو هغه هر څه بستانه واخلو کم چې مونږه تعالی د وحی په ذریعہ درکړی دي بیا به زمون په مقابله کې تو څوک مددگار اونمو می چې دا درله واپس درکړي دا چې ستا ته میلاو دي دا ستاسو د رب د رحمت په وجه میلاو دي حقیقت دا دی چې داغه پتا باندې لوی فضل دی ورته وایا چې کو انسانان او پیریان ټول رايوزي شي او د دې قران پشان د یو سیز راوړلو کوشش وکړي خو را به نه وړي اگر کو هغوی ټول د یو بل مددګاران وي مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه پوه کړل خو اکثر خلق په انکار باندې ټینګ پاتې شو وی ویل مونږ ستا خبره تر هغه پوری نه منو تر سو پوری چې تو زمونږ د پاره د ځمکې نه یو چینا روانه نکړي یا ستا د پاره د کجورو او د انګورو یو باغ وي او تو پاغه کې نهرونه روان کړي یا تو اسمان ټوټه ټوټه کړي او پمونګه راو غرزوي لکه څنګه چې ستا داوا ده یا الله او فرښتې مونږ ته مخامخ راولې یا ستا د پاره د سرو زرو یو کور جوړ شي یا تو اسمان ته اوخېږي او ستا په خطو باندې به هم مونږ تر هغه پورې یقین نکوو تر سوچي تو په مونږ باندې د برنه یو لیکل خط نازل نکړي چې هغه مونږه په خپل اولولو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا پاک دې زما رب آیا زه د یو پیغام راوړون کې انسان نه سیوا نور هم سیم خلکو ته چې کله هدایت راغې نو بل هیڅ څه هغه د ایمان راوړلو نه من نه کړل خو بس دې خبرې چې آیا الله یو بشر پیغمبر راولېګو دوی ته وایا چې کچري پزمکه کې فرښتې په اطمینان سره ګرځیدلې نو موږ به ضرور داوی د پاره د اسمان نه یو فرښتہ د پیغمبر په حیثیت را لګلی و اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما او تاسو په منځ کې بس د یو الله گواهی کافی ده هغه د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او هر سویني چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت مندون کې دی او چې څوک په گمراهۍ کې واچوي نو د الله نه بغیر ته دا غوي د پاره بل څوک ملګری او مددگار نشي مندلې دا خلک با موږ د قیامت په ورځ پړمخي پراخکلو راولو چې وړاندې بوي ګونګیان بوي او کانو بوي د دوی زه دوزخ دی هر کله چې د دوزخ ور په کمې دو راشي نو موږ به نور په غرغندو کړو دا بدله ده د هغوی د دې عمل چې هغوی زموږ د آیاتونو نه انکار وکړو او وی ویل آیا چې کله مونږه صرف هډوکی او خاوري پاتې شو نو ګني د نوې سر نه با مونږه بیا را پیدا کیګو او را پاسول کیګو با آیا دوی نګوري چې کم الله زمکا او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندي د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري هغه د دوی د راجم کولو د پاره یو وخت مقرر کړی دی چې دا غیر اتل یقیني دي خو ظالمان په دې ټینګ دي چې هغوی با بس دا غې نه انکار کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کوچري زما د رب خزانه ستاسو په قبضه کې وي نو تاسو با د خرج کېدو د یرینا ضرور بندي کړی وي واقعي چې انسان ډېر زړه تنګي دی مونږه موسی علی السلام لا نه خبر کړی وي چې صفا بخکارې دله اوس تو پخپلا د بنی اسرائیل نه دا تاسو کړه چې کله موسی علی السلام هغه ته راغې نو فرعون ورته دا ویلو چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا جادو شوه دی موسی علی السلام ورته د دې په جواب کې ویل تا ته معلومه ده چې دا روخانه نخي خو د اسمانونو او د ځمکې د پروردگار نه بغیر بل چا ندی نازل کړي او زما خیال داده چې اے فرعون ضرور پتا باندې یو مصیبت راتل کې دی اخر فرعون اراده وکړه چې موسی علی السلام او بنی اسرائیل د ځمکې نه بهر وباسي خو مونږه هغه او داغو ملګری په جمع غرق کړل او داغې نه مو رستو بنی اسرائیل ته ویل چې اوس تاسو په ځمکه کې اوسئ بیا چې کله د آخرت د واده وخت پوره شي نو مونږ به تاسو ټول په جمع را حاضر کړو دا قرآن مونږ د حق سره نازل کړي دي او هم د حق سره دا نازل شوی دی
او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د نور څه د پاره نه بلکې د دې د پاره لګلې چې منونکو له زیره ورکړه او نه منونکو له خبرداري ورکړه او دا قران مونږه لګ لګ نازل کړي دي د پاره د دې چې تی په قلاره خلکو ته واوروي او دا مونږه موقع په موقع په درجه سره نازل کړي دي آیت سجدا اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایا کو تاسو دا منئ او کو نه منئ کوم خلکو ته چې د دین مخ کې علم ورکړي شوی دی هغه ته چې کلا دا اورول کیږي نو هغه پړمخه په سجده پریوزي او وای چې پاک دې زمونږ رب داغه وعده خو خامخا پوره کېدون کی وا او هغه چې پړمخه پریوزي نو جاړي او د دې پاورې دو سره دا غوي عاجزي نور هم زیاتیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا که د بلنی د پاره الله وایي او کو رحمان وایي په کم نوم سره چې هغه رابلای دا ټول نمونه خدي او خپل منځ م په ډیر اوچت اواز سره وایي او م په ډیر رو اواز سره د دې دوانو ترمنځ یو منځنۍ لهجه اختیار کړئ او آیا چې سنا ده د هغه الله د پاره چې نه څوک په ځوالای نیولې دي او نو ور سره په بادشاہي کې څوک شریک دي او نه هغه عاجز دي چې څوک مددگار شي او داغه لوی بیان کړه د کمالي درجه لوی